د انسان نیشنلټي شناخت دغه مخ دی، دا بدن دی، دا وجود دی، بلې نیشنلټي ته ضرورت نه لري. بالکل. ولې انسان انټرنیشنل منل کېږي، ډیجیټل منل کېږي، د سترګو پاکس منل کېږي. بالکل. د ګوتو په دغه ګوتو په سرو منل کېږي، په دې منل کېږي او په سترګو منل کېږي. ډیجیټل انسان په دې منل کېږي. بالکل. نور نسل نسب دا شیان نه مني. او بل دا دی 18 اربه انسانان دي، د دا ګوتو نښانونه یو رقم نه دي، هر سړي خپل نښان دی. 18 اربه انسانان دي، د سترګو ډیزاین یو رقم نه دی. بالکل. اوس ډیجیټل دنیا کې انسان په سترګو منل کېږي، د سترګو پاکس منل کېږي او د ګوتو پاکس منل کېږي. بالکل. نو له دې معلومه ده چې انسان باید موږ په وجود ومنو. بالکل. په یو ملک، په یو خطه، په یو ژبه، په یو نسل نه ومنو. بالکل. هغه شناخت دغه پالتو ده. پالتو ده. السلام علیکم جمال صاحب. وعلیکم السلام محبوب جان، الله دې راوله. خدای مې دې پښه درولې. نړۍ د انسان وجود ولې نه مني؟ نړۍ د انسان وجود ولې نه مني؟ و د دنیا هوښیارانو، چالاکو خلکو، تعلیم یافته خلکو، پوهانو، مشرانو، د جرګو مرکو خلکو انسان د انسان وجود متنازع کړی دی، متنازع کړی دی، مشکوکه کړی دی. هغه څنګه؟ د انسان په وجود کې خامیانې په خپله پیدا کړي دي. اوس دا دوه لاسونه دي، و بالکل. دا سده ښه ده، دا بد ده. بالکل. دا پاک ده، دا چپ لاس ده، دا ناپاک ده. و بالکل. اوس قرآن کریم سے موږ راخو، و اول دغه لاس وراچو، بیا دا لاس وراچو، په دواړو لاسو یې راخو. یعنی دواړه یو رقم دي، دواړه معتبر دي، دواړه مقدم دي، مقدس دي. لیکن انسان ته دا دوه لاسونه دا دواړه متنازع کړي. دا یو مسلمان ده، دا یو پاک ده، دا ناپاک ده. بالکل. دا پښې دي، یو چپه ده، یو ښی ده. و بالکل. ښی ده مقدسه ده، دا ناپاکه ده. دغه پښې دي، دا دواړه پښې دي، دا متنازع دي، د یوه وجود دی. دغه مادي وجود دی، مادي وجود برخه د ډیره ګټه ما ته خپلې پښې را رسوي، منزل ته ما پښې رسوي، ماجد ته ما پښې رسوي، عبادت ته ما پښې رسوي، سجدې زه د دغه پښو په طاقت کوم. خو لیکن دا دواړه یې راته متنازع کړي دي چې کله زه پرې وځمه وایي قبلې ته به پښې نه کوي. بالکل. یعنې کعبې ته به پښې نه کوي. په مکه معظمه کې چې ما حج کاوه، د حج په دوران کې ما آرام کاوه، په کعبه شریفه کې پرېوتلم، پښې مې د غرو خواته کې، سر مې د کعبې خواته کو، بیده ولم، یو عربی راغی، د ما پښې را وګرځولې، پښې د کعبې خواته کې، سر مې د غرو خواته کوي. هلته چې ده په کعبه کې و پښې به کعبې ته کوي، سر به بلې خواته کوي. که د سر کعبې ته کو دی بد مني. دا څنګه حساب ولونو؟ نو هغه عربي ته ما ویل مالته ولې د ما پښې دورې کوي، د کعبې خواته کوي، دا سر زه کعبې خواته کوم. ده ویلې ول ته چې راپورته سې شا د کعبې ته سې، یعنې ته چې پورته سې خو شا د کعبې ته سې. که ته چیرې پښې کعبې ته کې راپورته سې مخ د کعبې ته سې. بالکل. دا ثواب لري. نو مال دا پښې چې دي دا خو بد کار ده ول، دا پښې چې دي پښو څه سوي دي. د حج څوک در باندې کوي، عمرې څوک در باندې کوي، د حج څوک در باندې، عبادتونه څوک در باندې کوي، دا کعبې ته چا راورسولې، په څه شي ځې، دا طواف څوک در باندې کوي، ته چې یې وایي رزق په څه شي ګټې، په پښو یې ګټې، پښې دې نه وي، پښې نه وي خو بجای به پروت یې، منزل ته دې پښې رسوي. یعنې پښې د انسان د وجود ډېره مقدسه مقدمه برخه ده. بالکل. او بیا دې ویل ول که چیرې تا سر پاک وي، له مینې او له محبته ډک وي، له مسلمانۍ او له انسانیته ډک وي، خو بیا سر مقدس ده. او که تا سر فتنه بدوی کې، نارواوي کې، ظلمونه غلط سوچونه پکې جمع کوي، و نو بیا خو څه ده، خو فساد ده. بالکل. او په پښو کې فساد نشو پیدا کېدلی، نشي پیدا کېدلی. پښې چې بې لارې کوي، سر یې بې لارې کوي، چې جرم کوي، ظلم کوي، وحشت کوي، دغه فیصله به هلته په سر کې کوي، پښې بیا روانېږي. پښې به روانېږي. پښې ول مظلومې دي، معصومې دي، مقدسې دي، مقدمې دي. نو محبوب جانه د دنیا یو کتاب دی، هغه قرآن کریم دی چې الله پاک لیکلی دی. د دې کتاب مالک نه نسل لري نه نسب لري، د انسانیت ته حکم کړی، د انسانیت تعریف یې کړی. پاک رب الله تعالی او قرآن کریم په انسانیت باندې ډېر کار کړی. انسانیت یې د ژوند بنیاد ګڼلی دی. انسان د ژوند بنیاد انسانیت دی. که په چا کې انسانیت و، ښه مسلمان دی، ښه پښتون دی، ښه پلار دی، ښه ورور دی. که انسانیت نه و، نه پلار دی، نه مسلمان دی، نه ورور دی، نه شی. نو یو قرآن کریم چې دی د انسان تعریف یې ډېر ښایسته کړی، په انسان کې فرق نه دی کړی. هر دویم آیات د انسان لپاره راغلی دی. الله پاک انسان مخاطب کړی چې ای انسانه. نو یو قرآن کریم چې دی دا د انسانیت مکمل کتاب دی. نور شته کتابونه دي چې انسانانو لیکلي دي، قوانین دي، د هر ملک خپل قانون دی.
په سرحد کې دیني نه د انسان یو حیثیت دی، د سرحد د باندې د انسان بل حیثیت دی. نو دا ټول متنازع قوانین دي او ټول متنازع کتابونه دي. د انسان وجود ټارګټ کړی په نښه کړی دی، په انسان د انسان وجود تقسیم کړی دی، انسانان سر تقسیم کړی دي، انسانان په رنګ او نسل په نسب په سرحد د پیژندګلوۍ پر بنیاد د رنګ او نسل پر بنیاد انسانان تقسیم کړي دي. نه یوازې تقسیم کړي بلکې یو بل ته مد مقابل درولي دي، یو د بل په سر پسې دي، یو د بل په مرګ پسې دي. دا انسانان ټول له نفرتونو ډک کړي دي. دغه کتابونو، دغه پوهانو، دغه تعلیم یافته خلکو دا څه کتابونه چې لیکلي دي په دې کې د انسان وجود متنازع کړی دی. انسان د رنګ او نسل د علاقې او د سرحد پر بنیاد باندې د عقیدې پر بنیاد باندې ذلیله کړی، کمتره کړی، اعلی کړی، معتبره کړی دی. ګټې خو د دوی د هغوی انسان ګټه نشته. د انسان عمر 80 کاله دی، دی باید 80 کاله ظلم وکړي، 80 کاله وحشت وکړي، 80 کاله دغه دنیا سره وجنګي، 80 کاله بعد دی مړ شو. دی څه کوي چې په دې دنیا کې د نظریه ژوندی د دی دلته ژوند کوي. بالکل. یعنی دی باید دغه سوچ، دونه بدبختی، دونه تباہی راولي چې هغه 80 کاله عمر ولري. د په ژوند کې باید چې دی مړ شي قبر ته واچي، په قبر کې ښخ کې باید د نظریه او فکر د بدبختی تباہی ولري. خو دلته دی خلک شته چې 15000 کاله مخکې ظلم کړی دی، ناروا یې کړی دی، جبر یې کړی دی. دغه اثرات تر اوسه پورې په انسانانو کې شته. بالکل. دا ظلم ده. او خبره مو دا کوله چې نور دلته چې دلته اوس هم پوهان، د نړۍ چالاک خلک، هوښیاران خلک، تعلیم یافته خلک، دانشوران، مفکران، دا د انسانانو په مابین کې تضاد پیدا کوي، نفرت پیدا کوي، خلاف پیدا کوي، انسانان سره جنګي، انسانان یو بل ته متنازع کوي. نه یوازې انسانان سره متنازع کوي، د انسان خپل وجود هم متنازع کوي. بالکل. دغه چپ یو د ښي سترګې فرق کوي، بالکل، د خولې او د سپنګې فرق کوي، د ککرۍ او د سینې فرق کوي، د دې لاس او د دې لاس فرق کوي، د پښې او د ښي او د چپې پښې فرق کوي. حتی په کېناستا په ولاړېدا کې لا فرق راولي. کېناستا او ولاړېدا کې فرق کوي، په تګ کې دې فرق کوي. که یو سړی دی نه کړو دا جاهل ده، که دی تو دا عالم ده، که دا چم کوو بیا هغه پوه ده، که په سر لونګۍ وله بیا پوه ده، که سرتور سر و ناپوه ده، که برید غټ و ظالم ده، که برید کوچنی و برابر ده. دغه کیسو باندې ټول زندګي د موږ تېره شوله. بالکل. دا پوهان اوس هم انسانان جنګوي، غلط کتابونه لیکي، غلط خبرې لیکي، یو انسان بل انسان ته دري، په یو انسان بل انسان وزني، ورور سره جنګوي، میړه او ښځه سره جنګوي، پلار او زوی سره جنګوي، خور ورور سره جنګوي، په ورور د خور حق خوري، په پلار د لور حق خوري. دغسې دا دنیا جهان متنازع کړی دا پوهانو خلکو. دلته په انسانیت څوک نه دی مین، دلته انسانیت خلکو تقسیم کړی دی. ته دا وایې چې انسانیت لپاره هېچا ډېر کار نه ده کړی. یو نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې انسانیت ته کار کړی ده، په انسانیت مین و. یو د الله کتاب دی قرآن کریم چې انسانیت ته راغلی، په انسانیت مین دی، د انسان ارزښت بیان کړی دی. او پاک رب چې دی په انسان ډېر مین دی، له انسان سره ډېره مینه لري. دغه نعمتونه چې موږ وګورو، د بادامو 10 قسمه دي، د سیبانو 2500 قسمه دي، د انګورو 200 قسمه دي. یعنی یو بوټی ده، یوه میوه ده، 2500 قسمه دي، او ډېر یو جلا ذایقه ده. بالکل. الله دغه رقم د انسان نازولی دی او داسې باندې مین دی. نو دی ده چې الله پاک انسان چې څنګه پیدا کړی دی او کوم حیثیت یې ورکړی دی، انسانانو هغه حیثیت یې ورختم کړی دی. انسانان نه اوس هم د الله حکمونه نه مني. هېواد چې له ځان سره اسلامي هېواد لیکي، اول ته شرعي قانون نه وي، د الله قانون نه وي، شریعت نه وي. بالکل. نو دا خو له اسلام سره جفا ده. او اسلامي هېوادونه باید په خپل مابین کې سرحد ونه لري، بارډر ونه لري. بالکل. او که بیا لري باید ویزه نه ولري، ویزه ونه لري، ولې دا سره ورونه دي. بالکل. او وسایل باید سره ګډ وي، مشترک وي. د سعودي وسایل باید د موږ وي، د موږ وسایل باید د دوی وي، سره تقسیم وي. خو الله د دوی په منځ کې جدایي نه ده راوړې چې ټول یو مسلمان پیدا کړي. دلته چې کوم اسلامي هېوادونه د شرعي نظام لري، هغه هم د الله حکمونه نه مني. بالکل. د الله چې کوم حکمونه دي چې ټول مسلمانان وروڼه دي، یو د بل مدد کوي، یو د بل کومک کوي. که یو مسلمان ورور په تکلیف کې د بل د خلاصوي. د عرب هېوادونه دي، دا له پښتنو سره هېڅ مدد کومک نه دی. نه ده کړی. بالکل. د یوه روپۍ ګټه نه ده رسولې. دغه پښتانه دورې دي کار کوي په عرب اماراتو کې، سعودي عرب کې، قطر کې، په کویت کې. هېڅ د انسان په سترګه نه ورته ګوري، نه مني. وایي داسې دي، دا عجم دي، دا ګونګیان دي.
په ځان یې نه ورګډوي. په ځان یې نه ورکړی او انسانان ټول یو انسانان. اوس هغه وخت راغلی دی چې ټول به پر انسانیت درېږي، د انسان وجود به مني، انسان به په مخ و کواره، او زه نه یم، دا مې سر دی، دا مې سترګې، دا مې پزه ده، دا مې خوله ده، دا مې ژبه ده، دا مې د مخ کواره ده، دا لاسونه دي، دا بدن دی، زه انسان یم. ډیجیټل شناخت د هغه ګوتې دي او سترګې دي. بالکل